بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا چې خوراکو چې کاک خبره شروع ده نو چې کاک په جامو کې کېږي. دا هغه جام دی چې کون کې دی وجه نه کله څومره محترم کېږي. تبرکات. اول روایت کې حضرت ثابت چې شاګرد حضرت انس رضی الله عنه ده هغه وی چې حضرت انس رضی الله عنه راوست قطاح خشب غلیظا مزببا قطاح خشب غلیظا مزببا دا بیا منصوب د قدح د پاره صفات ده اخو مصاب ته تنوین نشته په لرګي دغه جام ډبل د غلیظ مزبب فینې ورکړی شوي دا چې پخوانیو وختو کې موږ د خاورو پیالې به وې چاینکې به وې چې درس به یې وکړو بیا به یې د اوسپنې پینې ورکولې جامونه داسې مزبب پینې ورکړی شوی داسې جام یې راوایست او بیا یې ویل یا ثابته دا قدح د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې پیغمبر علیه السلام په دغه کې چکل کړي دي دا امام بخاری وی چې دا جام ما خپله په بصره کې لیدلی او اوبه مې پکې چکلي دي د فخر دپاره وی ما د ان حضرت صلی الله علیه وسلم جام لیدلی اوبه مې پکې چکلي دي خو بلې خبرې ته وګورئ ما مخکې درته ویلي وه چې هلته خو هغه توره وه چې په 3000 سره قیمت شوه دغه ته اوس وګورئ دا چې د حضرت انس زوی نصر ابن انس ته هغه چې بیا مړ شو د حضرت انس د خپل زوی ته پاتې و دا جام زوی چې بیا مړ شو لمسی یې پاتې شوه یغو په خپل منځ کې سره هغه شو لانجه شو په دغه جام باندې بیا یې قیمت کو واشترى هذا القدح من میراث نصر بن انس ب800,000 درهم په 8 لک روپۍ واخیست جام د لرګي خو شونډې مبارکې د چا په لیکه دي د چا سره چې قدر وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې بخاري شریف ته موږ کې را روان ده یو عالم بل ته وایي چې موږ په کور کې یو ویښته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت انس رضی الله عنه د خاندان د موږ ته راغلی هغه ورته په جواب کې څه وایي چې ټوله دنیا د ما وایي زه به دومره نه په خوشحاله لکه یو ویښته د پیغمبر علیه السلام چې د ما په کور کې وایي خو هغه خلکو سره یې قدر و د خانه کعبې مبارکې دا پوخ کال په کال دی ور بدلوي خو چې څوک په تبرکاتو قائل دي هغه خلک دغه پوخ دومره پرې کې سره وړي دي تبرک دپاره نه یې پرېږدي که ما سره الحمدلله شته ریاض الجنت کې چې کومې غالۍ پرتې دي چې نبي علیه السلام د جنت بقعه مبارکه ورته ویلې ده د منبر او د ده د کور په منځ کې د جومات دغه غالۍ دغه ځان ته رنګ لري دا نورې غالۍ سرې دي دغه ځان ته رنګ ده دا دوی وربدلوي د تبرکاتو دپاره بیا دغه موږ افغانستان پاکستان د سودان او د اهل مذهب خلک دا د تبرکاتو دپاره تقسیموي ما سره الحمدلله څه ټوټه شته یعنې حضرت صلی الله علیه وسلم تبرکات په لاهور کې شته شاهي کیلې ته چې لاړ شي په شیشه کې بند دي هلته بیا تاریخ ورسره لیکلی د احمد شاه ابدالي صاحب په وخت کې چې هندوستان یې نیولی د هندوانو نه یې دا راوړي دي تاریخ هم ټول لیکلی ده او ښکاره ده چې شو چې د هندو پاچا چې مسلمانان شو د هغه د لور سره د ده زوی نکاح وکړه هغه بیا دا حال ویلی چې موږ په کور کې داسې شی و مخکې خو نبي علیه السلام نه پېژنده بیا چې هغه یې راوغوښته درې چاته کور ده په دا مابین کې د مسلمانانو نه کوم وخت کې دوی وړي دي دا ایښي دي پاس چاته هم سوی لاندې چاته هم سوی دغه کوټه پاتې شوې ده بیا یې دلته راوړي یعنې حضرت صلی الله علیه وسلم عمامې مبارکه چې منصوبه ده ورته د ده توبان مبارکه کنکای پرتوګ تر زنګانه پورې چې وي دغه مبارکه هلته ده خرقه مبارکه هلته ده د حضرت علي کرم الله وجهه د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها د حضرت ویس قرني داسې شیان هلته موجود دي خو یوه شیشه کې بند لاس نه ور وړی کېږي نن یې پکې بند دي په ماربلو کې بند دي هلته ویښته مبارک ده حضرت صلی الله علیه وسلم کراچي خلیفه صاحب ویلې وایي زه چې هلته ورته ودرېدم چې کله ما درود شریف شروع کړ دا ویښته مبارک په څنګ کې
لسم ورته چې ما درود رسوو ویښته دننه په هغه کې په حرکت شو په شیشه کې نه هوا لګېږي داسې بنده شیشه ده پسې وایي لسم ورته مې چې درود شریف رسوو ویښته هلته په حرکت شو ویښتان مبارکان د نبي علیه السلام خوشبندي دي اوس هم لویېږي د خانقاه شریف د سراجې ته ګودیا ته خواجه خان احمد صاحب دغه ځای ته دومره کنکای ویښته راوړی و د کومه ځای نه ترکیې نه که کوم ځای نه دا ویښته غټېدو بیا چې مات شو هغه نه بل ویښته جوړ شو غټ شو هغه چې مات شو بل ویښته جوړ شو ویښته مبارکان حضرت صلی الله علیه وسلم الحمدلله ما لیدلی دا دغه دپاره ویم چې دغه شي قدر مو سره پیدا شي الحمدلله هغه عطر د ما سره شته چې د پیغمبر علیه السلام ویښته په مبارک کې لګېدلی دا د نبی علیه السلام جام مبارک ده د یخ په حیثیت په 8 لک اخري کني د لرګي جام په 8 روپۍ څوک څه کوي خو د حضرت صلی الله علیه وسلم جام مبارک ده په 8 لک روپۍ او دا تقریبا د تبع تابعینو په دور کې ځکه د حضرت انس صاحب زوی خو تابعی ده د هغه زوی تبع تابعین او خیر القرون کې دومره قدر د تبرکاتو چې جام مبارک په 8 لک روپۍ باندې سره قیمت کړی دا بل روایت کې بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ جام مبارک اخلي او خلکو ته یې ښکاره کوي چې ما په دغه جام مبارک کې نبی علیه السلام ته هر قسم د چیکلو شی ورکړي دلته چیکلي دي که اوبه غوښتي دي که نبیز غوښتي دي که عسل غوښتي دي که شودې غوښتي دي ټول پکې چیکلي بخاري شریف کې تبرکات کې را روان ده حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو بل صحابي چې تیریږي وایي راځه د ما سره چې په هغه جام کې اوبه در باندې وچکم چې پیغمبر علیه السلام د ما کره راغلی کې چیکلي دي ګوره یو د نبی علیه السلام جام شو چې د خپل ده لکه دغه یو هغه ده چې نبی علیه السلام د بل کور کې چیکلي خو چې تبرک شو بله ورځ موږ داسې نه ویل چې د ژي په خوله کې اوبه وچیکلې دستي یې د ژي خوله ورپرې کړه که نه انسان چې متبرک شو خو کثرت ملازمت خو نه غواړي چې بل په کور کې اوبه به پکې وچیکلم دی هغه جام ساتو ذاتي چې په دغه جام کې پیغمبر علیه السلام اوبه چیکلي دي بیا حضرت صلی الله علیه وسلم چوپانه باندې بې اوبه ورته تېرولې حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها خلکو چیکلې جوړېده که نه جوړېده ده به اودس وکړو د اوداسه اوبه به یې کوزې ټولې کړې په مریض به یې واچولې اوبه به یې چیکلې یا به یې په واچولې جوړېدو که نه جوړېده خو شته که نه دا اصل شته ما مانده دا ده چې شرکیات نه دي چې دا لنډه فتوا زر ذکر کوي اصل شته بیا چې یو وارې نبي علیه السلام ته دا شی ثابت شو څوک چې کامل وارث د پیغمبر علیه السلام شي دا ولایت مقام چې پیدا کېږي دا بزرګ ځان ته دین ده که د نبي علیه السلام د دین په برکت بزرګ کېږي خو بیرته کرامت ولی معجزه د پیغمبر ده هغه اثر خدای پاک کې پیدا کېږي صحابو په دور کې ډېرې معجزې بیا به موږ تاسو ته را روانې دي کرامتونه چا ته د شپې رڼاوې پیدا کېدې چا په کاسه کې ډوډۍ ډېرې ده چا څه روپۍ ډېرې دي چا څه دا کرامت دي نو دا تبرکات شته د تبرک دپاره په دوی ساتو د تبرک دپاره یې اخیستو په دومره جګ قیمت باندې